د طالبانو دفاع وزارت د 1.5 کسیزه اردو 90,000 جوړښت پوره کړی. د طالبانو د دفاع وزارت ویان قاری عنایت الله خوارزمي وایي چې د 1.5 کسیزه اردو د جوړولو چارې د 90,000 کسانو تر جلب او جذب پورې رسولې دي. نوموړي په یوه مرکه کې وویل چې دغه اردو په جوړولو کې له مجربو پوځي کدرونو څخه هم ګټه اخیستل کیږي. دغه طالب ویان په دې برخه کې د خپلو پروګرامونو یادونه وکړه او ویل چې په دې اړه یې هڅې دوام لري. د خوارزمي په وینا د طالبانو اردو به یو ځانګړی یونیفورم ولري چې د طرحه کېدو په اړه کار روان دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې ګاونډیو هیوادونو ته د وړل شوو پوځي تجهیزاتو د راستنولو په تړاو هم هڅې روانې دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویان دا هم وویل چې د دوی د لیکو د تصفیې کمیسیون تر اوسه 4202 تنه له خپلو لیکو تصفیه کړي او د نورو فرصت طلبو کسانو د ایستلو هڅې هم روانې دي.